السلام علیکم. د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه وخت مو بخیر. د ټولنې او روزنې خبرونه د چوډاندې کول ته زه فرید الله خیال راغلم. درنو اوریدونکو دغه خبرونه موضوع د ځل د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د نوړ ریواجونو په اړه د صادر شوی فرمان لمخه د واده برخه ته ځانګړی شوی دا چې په واده کې څه ډول نوړ ریواجونه دي، څنګه مخنیوي کولای شو او نوړ ریواجونه پر ټولنه کوم منفي تاثیرات لري. په دې اړه په خبرونه کې بشپړ بحث وشي. په خبرونه کې را سره د هلمند پوهنتون د محصلانو چارو مرستیال ښاغلی مفتي صاحب صدیق الله همت صاحب را سره ملما د همت صاحب ستړي مشه په خیر راشه خبرونه ته. مننه، جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي علمنا الحلال والحرام والصلاة والسلام على محمد ذي المجد والكمال وعلى آله وأصحابه خير صحبه وآل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قدرمن خیال صاحب اول تاسو ته او بیا ټولو اوریدونکو ته په مینه محبت باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه مفتی صاحب کور مو ودان چې بلنه مو منله او تر دې ځای راغلی زحمت مو وایست. ډیره مننه خیال صاحب. موږ خوشاله یو چې د الله تعالی فرمان او د خدای حکم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام او د خپل ګران امیر توصیه او لست او مسلمانان ترسو او تاسو په څنګ کې د دې مرکه او تاسو په څنګ کې د دې خبرونې شاهدان یو. جزاكم الله خیره. ډیره زیات مننه مفتی صاحب. کپالی لدی نو شي چې د اسلام له نظر د واده اصل او اساسي هدف څه دی؟ مننه خیال صاحب محترم. کوم وګورو الله تبارک وتعالى زموږ د ټولو انسانانو اهداف را بیان کړی دي. نو د واده هدف د خدای تبارک وتعالى په یو قول کې چې ما مخکې تلاوت کې رانغاړم، الله تبارک وتعالى فرمایي: ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا. د الله تعالی د نشو څخه یو نشه دا چې تاسو ته پیدا کړی دي تاسو د جنس څخه ازواجن میرمنی د څه د پاره لتسكنوا الیها د پاره د دې چې تاسو د غوي سره آرام مومي او تاسو د غوي سره اطمینان واخلي. وجعل بینکم موده ورحمه او تاسو په منځ کې خدای تبارک وتعالى موده مینه محبت او رحمت یشي دي. نو یو هدف د اهداف څخه د نکاح اسلامی غدادي چې د خاوند او د میرمنې ترمنځ یو علاقه چې هغه د سکون او اطمینان او آرام او دغه رقم بل هدف کوم وګورو د حفظ د نسل دی چې نسل او مسلمانان زیات سي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې اولادونو او دغه رقم د نکاحګانو په اړه باندې دا فرمایي چې تاسو ډیر نکاح وکړئ او دغه شو سره نکاح وکړئ چې هغه ډیر اولادونه زیږي د څه د پاره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت او مسلمانان ډیر سي د خدای عبادت او معرفت اوس او خلق هغه ډیر عبادت الله تعالی وکي. بله ډیر زیات مننه مفتی صاحب. شریعت کې ساده واده ولې توصیه شوی دی؟ ډیر مننه خیال صاحب. کو ګورو موږ ته په شریعت کې او قران کریم کې بار بار د یادونه کیږي تاسو هغه څه عمل کوئ چې تاسو په واس باندې تاسو هغه څه کړنه کوئ چې تاسو په واس باندې. نو ساده واده کو ګورو دا د ډیرو نیک بختیو او د ډیرو نیک نامو سبب جوړېدلی سي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ساده واده په اړه باندې چې ان اعظم النکاح برکتن ایسره مؤنه یا ایسره مؤنه هغه ډیره عظیمه د برکت نکاح چې د هغه چې د هغه مؤنت د هغه تکلیف د هغه بردوبار د هغه سازو سامان دا کمی اسنه چې مسلمان ځان په تکلیف او د الله د عبادت څخه هم لري پاتې سي او د خلکو د غره کم د معاشري د ټولنې د فساد سبب هم ګرځيږي او د غره کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل ځکه فرمایي قال خذوا من العمل ما تطيقون. هغه عمل راګروي هغه عمل نسی چې تاسو په طاقت باندې فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې حکم کوي چې تاسو هغه عمل کوي چې هغه عمل تاسو په طاقت باندې اند تاسو ستړي نسی او پاغه کې ملال
حلال نسی پاغه کې تاسو خسته نسی نو هغه نکاح چې په هغه نکاح کې اسانتیاي په هغه نکاح کې د معاشري تکلیف نه او مشقت او سختی نه هغه نکاح دا اعظم برکت نورته ویل سی یعنی د دې نکاح برکت ډیر زیات دی ډیر عظیم دی د دې نکاح برکت لہذا یو حدیث کې راځي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای کوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن المرأة تيسير خطبتها یمن المرأة د شزي برکت چې دی د شزي هغه موږ تاسو په اصطلاح باندې بخت چې دی چې په یو شزي کې بخت پروتي دا هغه بخت دا دی چې دا هغه نکاح دا اسانه سوي پاږي کې تکلیف نه پاږي کې تکلفات نه او دا رقم و تيسير صداقها او دا رقم دا هغه مہر لږي په مہر کې ډیروالی نه تر څو پورې چې په ټولنه باندې مشقت رانسي. بله ډیر زیات مننه ښاغلی مفتي صاحب. کوم دودونه او رواجونه د واده په اړه له اسلام سره سمون نه لري؟ ډیر مننه خیال صاحب. کوم او تاسو ګورو واقعا زموږ او تاسو ټولنه د ډیرو ناوړه رواجونو ښکار ده او الحمدلله امیر المؤمنین حفظه الله تبارک وتعالى هغه دته جدي نظر کړی دی تر څو پورې چې دغه ناوړه دودونه او رواجونه دا ورکسي کزموږ او تاسو په دې ټولنه کې فکر وو خلک زموږ او تاسو د افغانستان په سطح باندې مختلف پروګرامونه لري. هغه پروګرامونو څخه ځینې داسې دي لکه زموږ او تاسو په ټولنه کې د سمال راوړل یا دغه رقم جوړول وسنو خاوند ته هم جوړول کیږي دغه رقم شې ته هم جوړول کیږي خو دغه جوړې په داسې ډول باندې نه چې هغه تکلفات ته کتنه یا دغه څخه ځان ساتنه او حفاظت پکښ شوی او یا ځینې خلک یې پلا یو دسمال ویسي د شزي د کور څخه بیا راولار سي دوم دسمال پسې ویسي چې دا بیا ځای تکلفات یو دغه رقم یا زموږ او تاسو په دې ټولنه کې کوم او تاسو وګورو دغه سي دودونه او رواجونه کیږي یعنی خلک په داسې ډوډۍ باندې مکلف کیږي په داسې خوراکونو باندې مکلف کیږي تر څو چې د هغه د کولو څخه خلک ستړي دي او ستومانه دي نو دغه غټ رواجونه چې زموږ او تاسو په د وطن او علاقو کې دي هغه د دې چې د شزي قریبان کله راځي نو هغه ته کم تصامیم او پروګرامونه نیول کیږي یا د نر قریبان کله زی هغه د منکوهه خواته نول ته بیا جوړي ورکول کیږي دا رقم په واده کې جوړي او بیا ځای خرافات او دا رقم رواجونه هغه رواجونه د خیال صاحب کوم تاسو وګورو چې زموږ او تاسو ټولنه واقعا ستړي ده خو د دې رواجونو څخه بیا هم خلک ستړي کیږي خو دا ستړیا ته نه ګوري او دا رواجونه د ځان لپاره یو فرهنګ اوس جوړ کړی دی او حال دا چې دا رواجونه اکثر چې کوم راځي کوم تاسو وګورو ځینې زینو کې کورونه کې د یو نامه باندې کله په بل نامه باندې تکلفات کیږي چې دا اصل کې زموږ او تاسو د مسلمانانو صفات نه دي زموږ او تاسو د مسلمانانو هغه دودونه او رواجونه نه دي دا یا د هندستان څخه راغلي یا د نور کفري ملکونو څخه چې هغه کفري ملکونه په دې باندې اخته دي اوس مسلمانان هم د مرز داخل شوي دي. حضرت ابي هريره رضی الله عنه کوي دغه حدیث کې راځي چې حضرت ابو هريره رضی الله تبارک وتعالى عنه وايي فرمای و یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې انی تزوجت امراه من الانصار ما د انصار څخه یو شزو د مدینه منوره د خلکو څخه زما یو نکاح وکړل او شزم وکړل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته آیات هغه توکتل هغه دی ولیدل او بیا ورته فرمایي چې فإن في عيون الانصار شيئا په سترګو د انصارو کې د یو قسم شایسته یو شایسته یعنی یو ځانګړتیا د هغه ورته بیان کړل بیا ورته قد نظرت هغه سړي ورته قد نظرت الیها ما خصوصي تکتل دی رسول الله یعنی لیدل می د زکه په شریعت کې د اجازه ست کثیر یو څوک غواړي د یو ځای چا سره د یو شي سره نکاح وکړي نو هغه شزه د نکاح په نیت باندې لیدلای شي تر څو پوري چې هغه خپل ځان مطمئن کړي نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابي څخه پوښتنه کوي قال على كم تزوجتها تا پر څومره اندازه مقدار مہر باندې نکاح کړی دغه شي سره د بچون اندازه باندې نکاح وکړل نو هغه سره ورته وای قال على 4 اواق پر څلور او قیو باندې نو قید هغه وخت هغه قدرمنی او پیش لوړی قیمت به پیسې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پښتون ځکه على 4 اواق آیا پر څلور او قیو باندې تا دغه سره نکاح وکړي یعنی دومره ډیر مہر دی ورته وټاکي او ور دي کی
بیا ورته فرمایي کأنما تنحتون الفزة من عرض هذا الجبل، دا تاسو داسې عملونه کوي لکه تاسو چې د سپین زر د دې غرونو د طرف څخه توږي، یعنی د دې کې دته اشاره ده چې تاسو دومره مهر یې دي چې هغه مهر خو تاسو د وسو د طاقت څخه لیري دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق څخه دغه د تعلیم څخه دغه د صحابه د تعلیم څخه دا معلومیږي چې باید د مسلمانانو په منځ کې د تکلف رواجونه د منځ څخه وځي. او زموږ او تاسو رهبرم رسول صلی الله علیه وسلم د کوم تاسو وګور پکار دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاقیات او د سلف صالحین اخلاقیات او دغه رقم هغه چې الله او د الله رسول ته وای هغه پر ځای کو. نو ان شاء الله زموږ او تاسو ټولنه کده د بدو رواجونو څخه خلاص شي او امید الله تبارک وتعالى ته چې مسلمانان به هم وسایي او د مسلمانانو اقتصاد به هم سمي، مسلمانان به مشقتونو کې پراته نه. بله ډیره زیات مننه ښاغلی مفتي صاحب. لوړ ولور او ډیر مصارف د دین له نظره څه حکم لري؟ ډیر مننه خیال صاحب. یو خبره بدلته ور اضافه کو، کله کله ځینې خلک وایي دا ولور ناجایز دی، ولور ناروا دی. نو بیا د خلکو د تحمل او برداشت داسې چې یار مطلق ولور لشکې ناروا دی، نو بیا خلکو ته ځینو خلکو ته دا وایي که ولور ناروا دی نو ته ولې ولور اخې. نو زه به دلته وضاحت ورکړم چې یو ولور دی او مهر د اخیستل جایز دی. مهر چار څومره سړی کشیږ دی خو اخیستلی سي نه، په هغې کې ستونزه نشته. هر څومره ډېر مهر چې خدای دې وکړي چې یو سړی به 100 لک افغاني مهر نه ایږدي خو ایښولی سي. بل خوا ته که وګورو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه اخلاقیات او دغه تعلیم او دغه مشته پر مدت څه هغه دا چې سړی باید لږ مهر کشیږ دی تر څو پورې چې مسلمانان ټولنه څوک غلا ته مجبور نه سي. مشته لیدلې دي کم کسان چې هغه ډیر مهر یې دي په نکاح کې، نو هغه خلک څوک بیا راولاړي غلا کوي، څوک راولاړي د یو بل مسلمان څخه موټرسایکل اخلي، څوک راولاړي د بل مسلمان څخه ټلیفون غلا کوي. ولې خو نو کېږي نه بل کم چې دومره ولور سړی کشي دی چې دغه ولور په خاطر باندې سړی په تکلف کې واقع شي، نو بل لار کېږي نه، مجبور دی چې دا سړی به یا غلا کوي، مجبور دی دا سړی به یا سود کوي، مجبور دی دا سړی به یا غصب کوي، مجبور دی چې دا سړی به یا مسلمانان وژني تر څو پورې چې غټ او لوړ ولور ادا کوي. نو لوړ ولور اخیستل د ناجیز دی. ولور کوو د ولور اخیستل دا د ښځې حق دی او ښځې ته پکار دی چې ښځې ته ورکول سي. خو ځینې خلک ولورونه اخلي، ښځه خبره هم نه دا ولور دی ډیر په دې خاطر باندې ږدي چې تر څو پورې د جوب ته یو شی ورسي او د یو څه ترلاسه کړي او د خپل د ژوند ضرورت او د رقم تقاضا او خواهشات سره پوره کړي. نو لوړ ولور دا د شریعت له نظر څخه ناجایز خو نه دی، ولې مناسب نه دی. لوړ ولور د وجه څخه کوم تاسو ګورو ډیر فسادونه په منځ کې راځي. ځینې خلک داسي چې هغه د لوړ ولور د وجه څخه پاکستان ته مجبور دي چې مزدوري وکړي، ایران ته. دا اوس ځینې خلک تللي دي پاکستان ته په دې خاطر باندې چې تاریخ وکړي، په دې خاطر باندې لوړ ولورونه ادا کړي. ځینې خلک موغه دي ایران ته پر لارو باندې د واورو د یخ د وجه څخه مړ سول د ولور د ادا کول په خاطر باندې. ځینې خلک د اروپا او د هغه رقم د هغه ملکونو د اروپایي ملکونو په سمندرونو کې مایانو خوړل د دې وجه څخه چې لوړ ولور نشي ادا کولای او د لوړ او دلته د خلکو څخه هم شرمېږي، دلته د خلکو څخه حیا هم ورته ورځي په دې خاطر باندې چې د واده باندې. نو لوړ ولورونه د خورا ډیرو فساداتو د خورا ډیرو مفسداتو سبب جوړېدلی سي. نو لطفا مسلمانان دې ته متوجي سي تر څو پورې چې لوړ ولورونه کښینږدي. که یو سړی ستا خوښ سو او دې ته غواړي چې هغه ته سړی خپل قریب و یا مثلا سړی خپل لور ورکړي یا سړی خپل خور ورکړي، نو هغه سړی چې د دین د لحاظ څخه خوښ سو نو بیا دغه سره همکاري او دغه سړی خوښ دی نو هغه سره همکاري په دې کې وکړي چې دغه ولور ورته کم کړي. ځینې خلک زموږ اساسو په د معاشره کې ګوګل رواجونه داسې دي چې بیا واده نو د واده څخه مخکې او وروسته بیا ګوتمې د سرو زرو ورته ورکوي، بیا کالي ورته ورکوي او دغه رقم بیا مثلا موټرسایکل ورته ورکوي. دا ټول هغه فاسد رواجونه دغه رواجونه چې سړی لوړ ولور ته هڅي او ډیر ځله موږ او تاسو د لوړ ولور په خاطر باندې چې بیا دغه د دوی د رواجونه نه دي پر ځای سي دغه په خاطر باندې په ټولنه کې ډیر فساد وینو. زموږ قدرتوان چې تر غوږو پورې داسې خبرې هم را رسېدلې دي چې یو کس دی هغه ته چا خپله لور ورکړې ده نو هغه ولور یې ورته ادا کړی دی په شل لوړ ولور باندې. د هغه خو دا تقاضا وه چې ما ته موټرسایکل راکړي، ما ته موټر راکړي، نو هغه ته یې موټرسایکل نه کوي. تر ننه پورې د هغه سړي چې دا د څو اولادونه مثلا فرض که سوي دي هغه اولادو یې پیدا سوي دي، د اولادو سره خو دغه سړی د دې شي سره تر اوسه پورې نه جوړ دی. ولې وایي پلار دې دومره ولور راڅخه واخیستي او موټرسایکل یې نه کړه، پلانکې یې شی نه کړه. نو لوړ ولور چې دی دا د مسلمانانو د ټولنې
سره خلاف دی، د مسلمانانو د اخلاق سره خلاف دی، په کار نه ده. ډیره زیاته مننه. مفتي صاحب، آیا د لوړو ولورونو له امله د ځوانانو ناوخته واده کېدل ګناه بلل کېدای شي؟ ډیره مننه خیال صاحب. که وګورو موږ او تاسې ګناه د هغه څه څخه کېږي چې سړی یو کار یو عمل تر سره کوي خو هغه عمل د په وس کې نه. نو لوړ ولور چې سړی اخلي دا مخکې مې یادونه وکړه چې مجبور دی چې سړی باید لوړ ولور ادا کړي او بلند ولور به ادا کړي. خو د دې اداینه چې کله کېږي نو یا به سړی شتمن نو چې شتمن سړی هغه کولی شي، خو کله چې سړی شتمن ونه اوسي نو دا غنه ورسته به دا سړی غلا ته مجبور کېږي. نو چې څوک غلا ته مجبور شو نو دا طبيعي خبر ده چې دا ګناه ده، او دا ګناه د دې ګناه سبب څه شي سوی دی؟ دا سوی دی چې د سړی لوړ ولور شي دی او د لوړ ولور په خاطر باندې د سړی واده نه وخت سوی دی. یا آیات بالله الله تعالی دې موږ تاسو وساتي، لکه مثلا د زنا موقع برابرېږي او د نن سبا د فتنو د زنا په خاطر باندې، یا مثلا د نور فسادونو په خاطر باندې، یا د الکترونیکی فساد په خاطر باندې خلک په فساد کې واقع کیږي. او دا ټول ګناه بم دغه د کور د مشر په غاړه مثلا دغه چا چې د لوړ ولوري شي. نو لہذا د واده زندېدل دا په خپل خو ګناه نه ده، ولې د ګناهونو سبب جوړېدل شي او د ډیرو غټو او عظیمو ګناهونو سبب جوړېدل شي، د فحاشي سبب جوړیږي. او خدای تبارک وتعالى ته پر مخدم ځکه هغه ګناه چې ډیره مبغوزه نو هغه د فحاشي ده. ډیره زیاته مننه. مفتي صاحب، د انجلۍ او هلک رضایت په واده کې څومره مهم دی؟ ډیره مننه خیال صاحب. واقعا دا ښه موضوع ده، او که موږ او تاسو وګورو چې ښځه په نکاح ورکول کېږي د هغې سره باید مشوره وشي او که نه. یو حدیث کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تنکح الایمو حتی تستأمر. ایام هغه ښځو ته ویل کېږي چې هغه صیبه یعنی نکاح یې کړي، مثلا نو نکاح چې یې کړي یا کونډه سوي کونډه ښځه هغه چې کله په نکاح باندې یو څوک ورکوي ضرور به د هغې څخه اجازه اخلي، صراحتا اجازه به ځینې اخلي چې دغه ځای کې د نکاح ترتیب دی او نکاح کوي ورسره او که نه ورسره کوي. نو د دې وجې څخه د هغې څخه به ضرور صراحتا اجازه اخیستل کېږي. او بله هغه ښځه ده چې موږ او ستاسو په اصطلاح باندې موږ پیغله ورته وایو یا باکره ورته ویل کېږي، نو هغه به څه کوي؟ ولا تنکح البکر حتی تستأذن. نو د باکرې ښځې څخه به تر هغه وخت پورې د دې نکاح به نه کېږي تر څو چې د دې څخه اجازه اخیستل شوې نه، اجازه به خامخا ځینې اخیستل کېږي. بیا دوی ورته نبي کریم علیه السلام صحابه ویل چې یا رسول الله وکیف اذنها، د دې اجازه به څه شي؟ هغه ورته چې د دې بالغې ښځې او دغه رقم د دې پیغلې ښځې دا سکوت دی، او چې مثلا هغه ورته وایي دا سکوت د دې لپاره یو دغه اجازه ده. نو د ښځې اجازه لازمي ده، او دغه رقم د ښځې او د نارینه رضایت په نکاح کې دا ضروري او لازمي دی. د دې وجه څخه ډیر زله د دې څخه زموږ استاد په معاشره کې موږ فساد لیدلی دی چې یو ښځه د یو الک سره راضي نه ده، یو ښځه مثلا د یو چا په کور باندې راضي نه ده، خو موږ راولاړېږو په زور ور باندې تحمیلوو او ورته وایو چې خامخا به دلته په دې ځای کې نکاح کوي تر څو پورې دې ته درو چې یا دلته نکاح کوي خو سیده او کني وژنم دي. او یا دغه رقم دی چې یو ښځه هغه په ټولنه کې وایي چې مثلا زه پلانکې ځای نکاح کوم، شرعي نکاح او روا او جایز نکاح، خو خلک دې ته راولاړ شي چې دا تا په څو باندې په کوم نظر باندې تا دا خبره وکړه، بیا هغه ښځه وژني او دغه رقم یا رټي او دغه رقم یا په ټولنه کې هغه بدنامي. نو دا ډیر غلط رواجونه دي، دا هغه د يهودیت رواجونه دي، ځکه هغه خلک په آشنایی باندې او په ملګرتیا او په دوستانه باندې په ګل پرینټ باندې او بوای پرینټ باندې په دې باندې خلک ساتي، خو ولې نکاح نه کوي. نو خلک زموږ په ټولنه کې دغه رواج یا دغه عادت د جاری وسی شاید خلک ګناه ته مجبور سي او دغه رقم بیا د ځان قتل ته هم مجبور سي. ځینې انجونې موږ ته لیدلې چې هغه په دې خاطر باندې ځان وژلې، ولې خو چې د خاوند او دغه رقم د ښځې رضایت په هغه نکاح کې نه. او ځینې خلک مداسې لیدلي دي چې هغه خلک د دې عدم رضایت په خاطر باندې چې راضي نه دي د خپل ښځې څخه، بیا د ښځې سره سم چلند هم نه کوي او دغه رقم بیا د ښځې سره ښه ګزاره هم نه کوي. هغه د انسانیت اخلاق، هغه د انسانیت کرامت چې دی هغه نه مراته. نو لہذا د ښځې او د نارینه په منځ کې رضایت د نکاح په وخت کې دا ډیر لازمي دی. بغیر د نکاح څخه کچيري ښځه غټي هیڅوک هم نه ورته نسی ورکولی او دغه سبا خامخا مشوره او دغه رقم اجازه غوښتل کیږي. بله، ډیره زیات مننه. مفتي صاحب، هغه کورنۍ چې د ټولنې د فشار له امله بې ځایه رواجونه ترسره کوي، د دین له نظره مسؤلیت څه دی؟ ډیره مننه خیال صاحب. زموږ او تاسو ټولنه باید په دې باندې پوه شي
چې زما مسؤلیت په ټولنه کې څه دی، زما په اصطلاح باندې کار په ټولنه کې څه دی. ټول هغه کورنۍ چې هغه داسې عمل ته اجرا کوي چې هغه فشارونه راوړي یا په اصطلاح باندې هغه تکلفات پیښي، دا ټولنې اول خو باید د علماو د منبرونو د لارې څخه دوی ته خبرې ورسیږي او دا خلک باید د زړه په غوږو واوري. موږ خو اوس دا زمانې ته راوتلي یو چې زموږ او ستاسو خلک خبرې اوري او خبرې کوي، خو له عمل ډګر ډېر نه تر سترګو کېږي. نو سړی باید د عمل وکړي. نو د ټولنه مجبوره ده د اسلام او د غرکم د اسلامي کرامت او د اسلامي اخلاقیاتو پر اساس باندې چې دغه ټولنه داسې بې ځایه تکلفات ونه کړي او د غرکم فشارونه رانه وي ترڅو پورې چې بد رواجونه ته لاره برابر شي، ترڅو پورې چې بد رواجونه د په ټولنه کې خپاره شي، ترڅو چې د خلکو او د غرکم د خاوند او د ښځې ترمنځ داسې ځینې کارونه او اعمال د نفرت او کرکې سبب جوړ نشي. نو لہذا ټولنې ته پکار ده بیا خصوصا د کورنۍ مشرانو ته کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې هر سړی په تاسو کې دا شپون دی او د غرکم مربی دی او د هر سړي نه بسوال کېږي، پوښتنه به تاسو کېږي. موږ تاسو ټولنې او کورنۍ د ټول مسؤلین دي، یعنی په کار دی چې خپل مسؤلیت سي ادا کړي. مسؤلیت سي به ادا چې د تکلفات څخه ځان وساتي او د اسلام او د مسلمانانو هغه اخلاقیات او کردار خپل کې کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته اختیار کړی. واقعا بیا به ان شاء الله موږ ستونزه او مشکل نه وینو، بیا به د ګناه او ګراب ټیټ وي، بیا به د بدی ګراب ټیټ وي، بیا به بدی زموږ څخه نه صادریږي ترڅو پورې چې کورنۍ د اصلاح فکر ولري او د کورنۍ مشران د اصلاح فکر ولري او د تکلفاتو څخه ځان وساتي. بله، ډېر زیات مننه. د دینی علماو او رسنیو او مشرانو رول د ناسمو رواجونو په ختمولو کې څه دی؟ ډېر مننه خیال صاحب. دینی علما واقعا لوی مسؤلیت لري په ټولنه کې او هر مسله باید تر خلکو ورسیږي او هر ناوړه دود او رواج دا باید تر خلکو ورسیږي ترڅو پورې چې خلک ځان مطمئن کې او پوسی او هغه عمل تر سره نه کې. نو دینی علما باید د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث پر منبرونو باندې او د غره کم په جماعتونو کې په مسجدونو کې او فرد سړی ته ورسي ترڅو پورې چې خپل مسؤلیت صحیح ادا کړي او دغه بد رواجونه د منځ څخه ولاړ سي. نو دیني علما هم مسؤل دي، دوی باید خپل مسؤلیت په پوره تور باندې ادا کړي، په دې بد رواجونو باندې باید خبر کړي او د غرکم یوازې د علم دا نه چې موږ او تاسو په دې علم باندې خبر یو کړی دي ځان ته نور خلکو ته نه رسو یا تر نور خلکو پورې نه رسو، هغه بد رواجونه ټول باید په ګوته سي. روزانه باید د خلکو ته څه ترجمه او د غرکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت او د غرکم د بد اخلاق او بد رواجونو بدی او بد رواجونو بد اخلاق ورته په ګوته کول. خو یو خاطه کوو زموږ اساس ټولنه هم دلته یو څه ډیره شاته پاته ده، ولی که عالم بد رواج ورته بیانې چې دا بد رواج دی نو دی د عالم سره بیا اړیکه شي، هغه عالم بیا خپل دوست نه ګڼي او په حقیقت کې خو هم دا دوست دی چې تا ته بد خبره ستا بد کردار او بد عمل په اصلاح باندې بدل کړي. نو علما مکلف دي چې اصلاح وراولي، علما مکلف دي چې د منبرونو د لارې څخه، علما مکلف دي چې د میډیا د لارې څخه په دې باندې کارو کې چې بد رواجونو بد اعمال او دغه رقم بد دودونه دا د ټولنې څخه ورک سي ترڅو چې ټولنه دا د رسول صلی الله علیه وسلم په اخلاق باندې او دغه رقم د الله تبارک وتعالى په احکام باندې منور وګرځي. نو علما مسؤلیت لري واقعا او هر چې د ټولنې مشران دي، ټولنې مشران هم مسؤلیت لري، د کلی مشر مسؤل دي، دغه رقم د کور مشر مسؤل دي، پلار مسؤل دي، ورور مسؤل دي، مور مسؤل ده. د بد رواجونو په ورکول کې که موږ ټول خپل مسؤلیت سي ادا کو ان شاء الله ټولنه کې به مشکلات څه ډیره زیات مننه. ښاغلی مفتي صاحب، وروسته کې مو د همدې موضوع په تړاو د ټولنې مشرانو او کورنیو مشرانو ځوانانو ته پیغام څه دی؟ مننه قدرمن خیال صاحب. زما د ځوانانو ته دا پیغام دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وتنكح المرأة لأربع، د څلورو خصلتونو په وجه باندې ښځه په نکاح کېدلی سي. یعنې د ښځې نکاح په کار ده چې د دې څلورو صفاتو د وجه څخه وسي، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
صحابي ته فرمایي رسول صلی الله علیه وسلم چې یو ښځه په کار دی چې د څلور خصلتونو د وجې څخه به نکاح سي، یو د ښځې جمال دی، یو د حسن او د ښایست په خاطر باندې، یو او دوهم چې دی د ښځې قوم دی، قومیت خو په اسلام کې معتبر نه دی چې د پلانکي قوم د پلانکي، خو ولې د ښه قوم څخه ښځه دا یو کمال دی. او دریم کمال چې دی د ښځې هغه دا دی چې د مال ولري، دولت او جایداد ولري. د دې مال او دولت د جایداد د وجې څخه خلک دا په نکاح کې، یعنې کسر نکاح کې د صفاتو ته وګوري. او اخر کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي فاظفر ولدینها، د دین په خاطر ښځه په نکاح کول پکار دی. فاظفر بذات الدین، په ذات د دین باندې، یعنی که یو ښځه داسې پیدا شي چې هم حسن ولري، ښایست ولري، او دغه رقم د ښه قوم څخه، او دغه رقم هم مال او جایداد ولري، او هم دیندار خو ډېر ښه. او که چیرې داسې ښځه پیدا نشي نو بیا دیندارې ښځې ته ترجیح ورکول پر نورو ښځو باندې پکار. نو زه د ځوانانو ته وایم چې تاسو د دیندارو ښځو سره نکاح وکړئ تر څو پورې چې زامن مو دیندار راشي، د دیندارو کورنیو سره محبت وساتئ تر څو پورې چې زامن مو اولادونه مو دیندار راشي. ځکه موږ او تاسو هر ځوان چې دلته کوزده واده کوي په دې نیت باندې چې بیا مې اولادونه بیا مې زامونی، نو زامن چې په ټولنه کې مصلح خلک نه دغه واده برکت بچي شي. نو ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې یو خو دې په انتخاب کې تلوار نه کوي، چې د نکاح دپاره ښځه غوره کوي نو په هغه کې ډېر تلوار نه کوي، په هغه کې د سجیشن یا د مشورو دغه رقم د فکر او دغه رقم د سوچ څخه کار واخلي. او بل دی دیندار خلک غوره کی، چې دیندار خلک وي هغه کورنۍ او ټولنه د دیندار اوسېږي، نو دوی د باید د دینداري خواته ډېر متوجه سي، جماعت پرست دي، لمونځ پرست دي. مثلا هغه خلک چې هغه خیر پرست خلک دي، هغه خلکو لور دي، دغه خلکو د خور سره د نکاح فکر وکړي. او ښځو ته هم دا پیغام دی چې باید د هغه ځوانانو سره نکاح وکړي کوم ځوانان چې هغه دیندار خلک دي، کوم ځوانان چې هغه د الله او د الله د رسول خوښ شي، تر څو پورې چې په ژوند کې مشکلات بیا واقع نه شي. واقعا که چیرې سړی سوچ او فکر ونه کړي، دیندار ښځې سره نکاح ونه کړي او دیندار ښځه غوره نه کړي او انتخاب د دینداري پکښې نه، هغه نکاح کې بیا ډېر ځله مشکلات راغلي. بیا د خاوند د طرف هم داسې د انسانیت گزاره نه ورسره کېږي، ظلم ورسره کوي، او د انساني کرامت او اخلاقیات هغه ته بالکل فکر او نظر نه کوي. او دغه رقم کله ښځه گزاره نه ورسره کوي، ولې دلته انتخاب د دینداري په اساس باندې نه وي. نو ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې تاسو انتخاب کوئ، تاسو نکاح کوئ، نو نکاح باید د دیندار خلکو د کورنۍ سره او دغه رقم د دیندار ښځې سره د هغې اخلاقیات وګورئ، د هغې انسانیت، د هغې کرامت، چې ستا ادب او ستا احترام او ستا کرامت ورباندې خوندي کېږي، د ښځو سره باید نکاح وشي. او بل ډېر انتخابونه او ډېر معیارونه ونه لري، ډېر په اصطلاح باندې خواهشات او تقاضا ونه لري. نو چې زه خو داسې ځای ښځه کوم چې هغه ماته موټر راکړي، زه داسې ځای ښځه کوم چې ماته موټرسایکل راکړي، د دې فکر باید ډېر ونه ساتي. فکر اصلي باید د دین وساتي، اصلي باید فکر د روان نسل د ښه روزنې او ښه حفاظت او د روان نسل د کامیابی، د صلاح او فلاح د دنیا او د آخرت دا وساتي. نو ان شاء الله بیا به ځوان ته فکري پریشانی نه موجوده په د نکاح څخه وروسته، تر څو پورې چې د انتخاب صحیح کړي او اسلامي کړي. بله، ډیره زیات مننه ښاغلی مفتي صاحب کور مو ودان چې بلنه مو منله او تر دې ځای راغلی، زحمت مو وایست او خپل معلومات مو الله اوریدونکو سره شریک کړل. مننه، جزاکم الله. تاسو هم ډیر مننه چې داسې حساسو موضوعګانو ته او دغه رقم داسې حساسو خبرو ته داخل سواس، چې زموږ په ټولنه کې د هر څه موجود دي. د دې ورکولو په خاطر باندې تاسو او دغه رقم رسنۍ د هم مسؤل دي، تر څو پورې چې د خلکو او دغه رقم د مسلمانانو تر زړونو تر غوږونو پورې هغه واقعیتونه ورسي چې الله او د الله رسول خوشاله کیږي. جزاکم الله خیر. ډیره زیات مننه. د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو دا و د ټولنې او روزنې خبرونه تر بیا ښې چارې لوی علامه مل شه.